نو انسانیت چې الله پیدا کړی دی د انسانیت سره هیڅ نشته. انسانیت ټول وږی دی، انسانیت ټول ناتوانه دی، انسانیت ټول بې قوته دی، انسانیت ټول بې طاقته دی. هغې د ځان یو ضرورت ځان له نسي پوره کولی. الا من اطعمته، الله وایي هغه څوک چې ما نفقه ورکړه. نو نفقې دا د الله تعالی سره دي، د الله تعالی د ذاته بغیر د بل چا سره نشته. نن خو زموږ عقل چفه ولاړی، نن خو زموږ اعتقاد غلط ولاړی او زموږ ذهن پر دې مادیاتو باندې برابر سو. نن خو زما په عقیده کې دا ده که زما دکانداري نه وي زما رزق به د کمې خواهي، که زما تجارت نه وي زما رزق به د کمې خواهي، که زما محنت نه وي زما رزق به د کمې خواهي. الله تعالی وایي زه دې بنده عقیدې ته، الله تعالی ورته یا ابن آدم من اوصل الیک غذاء وانت جنین فی بطن امک، چې ته د مور په نس کې جنین پروت وي. جنین هغه ماشوم چې اول پیداس د مور په نس کې ستا جوړ برابر سلو. نو هلته ستا تجارت چیرې و، هلته ستا دکانداري چیرې وه، هلته ستا منډې چیرې وې، هلته تا ته رزق په کوم شکل رسېدی؟ د مور د نامه سره د نامه رګ غوټه دی. د مور د بدن وینه په دې رګ کې د دې بچي بدن له ورځي او دا د خوراکه ده او په دې شکل د نفقه ده او په دې شکل د مور په نس کې پرورش حاصلوي او خپل خوراکه پوره کوي. ایا دا د دکانداري ده، دا د تجارت دی، دا د منډې وترنډې دي. او چې کله د مور په نس کې ته پروت وي 40 شپې ته نطفه وي، دویمه 40 ته په وینه باندې بدل سوي او دریمه 40 ته په غوښه باندې بدل سوي، مزغه سوي. مزغه معنا لکه ژولې غوښه. ثم جعلنا المزغه عظاما، بیا د دې مزغې سره اډوکي برابر سو. فکسونا العظام لحما، بیا پر دې اډوکو باندې غوښه رااله. ثم انشأناه خلقا آخر، بیا پر دې غوښه سربیره پوست رااله. ایا دغه ترتیبونه چې تا ته برابرېدو دا ستا تجارت او ستا دکانداري او ستا محنتو. ثم اوصیت الی ملک الملوک الارحام، الله تعالی وایي بیا مې ملائکو ته وصیت وکړي، جبرائیل ته مې وصیت وکړي چې ان اخرجي ته د مور د نس راوباسه. فخرجت على ريش من جناحه، ته د حضرت جبرائیل علیه السلام د وزر پر پاڼه باندې د وزر پر بوڼه باندې راووتې. او چې کله ته راووتې لا لک سن تقطع، نه غاښ و چې شی په وژوې، ولا لك يد تفتش، نه لاس در سره و چې شی راواخلې، ولا لك رجل تمشي، نه پښې در سره وې چې پر دې یو ځای در ځای پورې ورسېږي. دې وخت کې ستا کومه دکانداري و، دې وخت کې ستا رس د کمې خوا و، دې وخت کې ستا تجارت کم و، دې وخت کې هغه ستا منډې کمې وي. ثم ازدت لك عرقین رقیقین، الله تعالی وایي بیا مې د مور په سینه کې 2 رګونه را روان کړو. دافعا فی الشتاء و باردا فی الصیف، چې کله د ژمي زمانه و په دې کې شیدې راتلې هغه به ګرمې راتلې، او چې کله به د دوبي زمانه د ګرمۍ زمانه و هغه شیدې به تاله په دې رګو کې یخې راتلې. دا ستا دکانداري و، دا ستا محنت. ثم جعلتک حنانا فی صدر ابویک، بیا مې ستا محبت د مور و پلار په زړه کې ور واچوی چې در څو پورې ته نه وای بید کړی در هغه وخته دوی نه بېدېدل، چې در څو پورې ته نه وای مړ کړی در هغه وخته پورې دوی په نفقه څکه نه کول. ایا د مور و پلار په دماغ کې چې دومره محبوب سوې دا ستا محنت و ستا مشقت. آخر ورته یا ابن آدم چې ما هر څه در سره وکړو، فلما فقرت ظهرک، چې کله ستا ملا مضبوطه سوله او ته لوی سوې او ته تکړه سوې، وای بارزتنی بالمعاصی یا عبد سوء، تا د ټولو څه مخکې اولنۍ زما مقابله واخیسته ای بدکاره انسان، چې زما نافرماني ده تا هغې ته ملا وتړله، چې په کوم شي کې زما سره دښمني ده تا هغې شروع کړه، او چې په کوم ځای کې زما مقابله ده هغې ته تا ملا وتړله، هغې ته ته ودرېدلې. ورته هکذا جزاء من احسن الیک، الله تعالی یو څوک چې د چا سره احسان وکړي هغه دا رقم بدله ورکوي لکه تا چې ما ته راکله، چې ما د مور په نس کې څنګه وفاللې، د مور د نس د راوتلو څه وروسته مې په کومو شیدو باندې وفاللې، او بیا مې مور فلار ته څومره محبوب کې هغې په څومره ناز و نعمت رالوی کې. لیکن چې کله ستا ملا مضبوطه سوه ستا په بدن کې قوت رالی، ای بدکاره انسانه ته د ټولو څه مخکې زما مقابلې ته ودرېدې.
الله تعالی اخر ورته وایي دغه رقم بدله خلک هغه چاته ورکوي چې څوک د شا سره احسان وکړي، چې ما ستا سره احسان وکړي د احسان کوونکي سره خلک دغه رقم عمل کوي لکه ته چې کوې. نو ځکه الله تعالی ورته یا ابن آدم، ای د اولاد د آدم، کلکم جائع، تاسو ټول وږي واست، الا من اطعمته، هغه څوک مالدار، هغه څوک موړ سو چې ما نفقه ورکړه. ورته فاستطعموني، زما سه وسم نفقه غواړئ، اطعمکم نفقه وسم زما سره ده. اخر دې بنده ته وایي او یا ابن آدم من خلق السماوات والارض، ای بنده د اسمانونو او مځکې چا پیدا کړي دي؟ بنده به ضرور دا وایي چې الله تا پیدا کړي دي. الله تعالی ورته فبعزتي وجلالي لم يعي بخلقهن، زما دې په عزت او جلال قسم چې زه د مځکو اسمانو په پیدایش نه یم ستړی سوی. افعیت بعیشی رغیبة اوصله الیک، ایا په دې یوه ګوله ستړی کېږم چې ستا در نسه پورې رسوم؟ نو زه د مځکو په پیدا کېدو نه یم ستړی سوی، په اسمانو نه یم ستړی سوی، او ستا د نفقې په دې یوه ګوله باندې بنده زه نه ستړی کېږم. ورته بنده زما او ستا په مابین کې فیصله ده. ورته لن تطلبک عن عمل فی غد، بنده د سبا ورځې عبادت نه غواړم چې نن ورځ راله خپل عبادت وکړه، ذمه دې خلاص ده. فلا تسألنی عن رزق فی غد، ته به د سبا ورځې رزق زما څه نه غواړې. نن ورځ راله شپه ورسېده زه رزق در رسوم، سبا ورځ چې راورسېده در ماښامه پورې ته عبادت وکړه، رزق زما ذمه ده. نن خو موږ ستړي یو، نن خو موږ پریشانه درفدره یو چې موږ د ځان د مستقبل خو څه کوي، د بچي غم دی، د لمسي غم دی، د کړوسي غم دی. الله تعالی ورته بنده کم من مقبل یوم لا یکمله، زما بندگان ډیر داسې دي چې د نن ورځې سره مخامخي او در مازیګر نن ورځ پای ته نه ورسي، چې مازیګر را رسیږي دی در خاورو لاندې، نو دی سبا رزق زما څنګه غواړي. وای کم مستقبل غد لا یدرکه، ډیر خلک د سبا لمر راختلو انتظار کوي، لیکن سبا لمر چې ور باندې راخیږي دی در خاورو لاندې، دی د سبا رزق زما څنګه غواړي. آخر ورته فإني لم انس من عصاني، چې کم خلق زما دشمنی کوي، چې کله خلق بتانو ته عبادت کوي، ورونو ته عبادت کوي، الله وای زما په عزت او جلال قسم پرس کې زما سره دروز هغه نه دی ارسوي. فكيف من اطاعني، چې کم څوک زما اطاعت کوي نو هغه به پرس کې څنګه زما صحیح. لکه شاعر وای اے رحیمی که از خزانه غیب، گبر و ترسارا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی محروم، تو کی با دشمنان نظرداری. ای ذاتا چې د غیب او د خزانه سا بت فرستو تم نفقه ورکې او مشرکینو ته هم ورکې، نو دوستان بستا سره په نفقه کې څنګه یرسي چې ستا د دشمنانو سره په نفقه کې دومره اسانی ده. په دې خاطر باندې نفقه الله تعالی بندگانو ته وایي وای زما بندگانو تاسو ټول وږي واس نفقه ما درکلا، وسم نفقې زما په لاس کې دي، فاستطعموني، زما څه د نفقې غوښتنه وکړي، اطعمک، تاسو ټولو ته به زه نفقه درکړم.